او یو خبره کومه په اخیره کې دا یو خبره کومه د هر څه نه ماله په کار نه ده چې وکړم خو تاسو مخامخ نه سي دا خوشامندي والله کومه ځکه خو الله کوا د نن سبا دور کې کم سوشل میډیا ملګري دي بعضې هر یو نه لکه ستاسو غونته زه ته یم چې د ادب دپاره دې کوم کار کوي که نه والله که نه فلاسفرانو کړی دی والله که نه پروفیسرانو کړی دی والله که نه پی ایچ ډي ډاکټرانو کړی دی تاسو چې کوم کار شروع کړی دی ګوره دا کار پرې نه دی او که دا کار هم پرېښو زمونږ پښتو غرقه ده ستاسو په وجه زمونږ پښتو ژوندی ده ستاسو په مینه انشاءالله روان بس دغه یو سواده ده کومه چې موږ نه پکې څه خدمت د شپې د ورځې مالي بدني یو څیز نه مرسته نه یو ډېره مننه انشاءالله الله مې عزت وکړي خو نن سبا الهام ډېر کم شوی دی پوهه ډېره زیاته شوې ده کوم سړی چې لیکل کې هغه د خپل علم د خپل تعلیم د خپل پوهې په رڼا کې کوي الهام ډېر کم خلکو سره دی او که الهام بیم اکثر سړی په زور په ځان راولي لکه هغه یو سړی محفل کې لکه د پیر مرشد والا اکثر پکې محفل سماوي په ځان وجد راولي نو دا وجد هم بعضې سړی په ځان په زور راولي حقیقت نه مونږ ووینو محفل کې که نه کمتر سړی وي چې هغه باندې وجد راشي دغسې دا الهامي کیفیت هم دی دا په هر شاعر نه راځي او هر ټایم نه راځي دا ډېر کله وي ډېر نایاب وي او چې چا باندې راشي د هغه شاعري خلک د لر نه پېژني که دا الهامي شاعري ده نیازي صاحب آخري سوال طرف ته راځو چې د نن سبا شاعران چې کوم دي غزل ډېره زیاته توجه ورکړې ده څه وجه غزل ما ته خو دوه وجې ښکاري یو وجه دا ده که نه چې زار شم د حمزه بابا د تخلیق ده چې د غزل نغمه وده پرته وي چې د غزل نغمه وده پرته وي د دودزو خوره به مړه پرته وي چرته دا وتره او دا لل مزمکه چرته دا وتره او دا لل مزمکه چې بې مالکه شي سپیره پرته وي سلامونه احترامات ملګرو سمر اپریدې یم امید دی چې ټول به روغ جوړ وي او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ مرکه ده د انګازي ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې را سره ډېر محترم تکړه شاعر فلک نیازي صاحب ناستی کوي د سره به د ده په ژوند فن هم خبرې اترې کوو او دنه به خواږه شعرونه هم ستاسو لپاره اورو نو راځئ چې د ټولو نه مخکې نیازي صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالې او ستړي مشي ووایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام عبید صاحب ستاسو یو جهان مننه او ستاسو د انګازي ټي وي د ټول ټیم خاص کر د کیس لاله به سپیشل ووایو ځکه چې هغه ته مونږ لږ انتظار هم وکړو او الله دې عزتمن کړه الله دې ژوندی لره خدای پاک دې زندګي او ټول څونه چې ستا د ملګرو او ستاسو خواري ده الله پاک دې هیڅ چرې نه ضایع کوي او الله پاک دې د پښتو ادب دپاره ژوندی ساته امین نیازي صاحب د تعارف محتاج نه خو که خپله پېژنګلو که زمونږ مینوال به هم واوري او ستاسو مینوال هم ماشاءالله ډېر دي نو ښه به وي زه به ګوله د خپل پېژنګلو باره کې سوی یم یو دوه درې داسې دغه دي د آزاد نظم د یو مصره ده چې د وخت لمن مې د ادب په صابون ووینځله د محبت مشک و عنبر مې هم پې ولګول زما د عمر او د سپینو ډکو دغه حاصل لا د رمسال او جومات نه پېژنم خو دومره وشوه چې تا پېژنم چې ته خالق یې ته رازق یې ربه نو دومره وکړه چې ما وپېژنه په هغه خلکو چې ما نه پېژني زما خو فلک نیاز نوم دی او نیازي مې تخلص دی د پلار نوم مې فقیر محمد خان دی د اصحاب بابا سرجخ چې غرمټۍ سره ګړنګې کړی دی هغې کې اوسېږم او بس نور مې تاسو پیژنئ ما په خاطر نور ضرورت نشته تعلیمي زده کړې تعلیمي زده کړې خو ګوره ما پرایمري خپل سکول کې ویلی و خپل کلي کې بیا چې غرمټۍ نه دغه وکړو میټرک وکړو هغې نه پس مې کامرس کالج نه بي کام وکړو او بیا پکې نوکري ملو شو خو پرایویټ مې بیا الحمدلله تقریبا 4 ځل ماسټر هم وکړو او ایم ایم 4 سبجیکټو کې کړې ده او بس ادبي هزلې تاسو وینئ چې تقریبا لا ژوندي یو بوډاګان یو خو شکر دی سنه ساه حرکت کوو ماشاءالله نیازي صاحب ژوند مو څنګه روان دی ژوند نه خو الحمدلله زه بالکل 110% مطمئن یم د رب را باندې ډېر احسان شوی دی ځکه چې کله زما 13 کاله لا پوره نو چې ما ته سرکاري ملازمت میلاو شو ما یو 15 ورځې حکومت پاکستان له بې تنخواه ډیوټي کړې ده ځکه چې عمر مې نه و پوره چې کله مې عمر پوره شو بیا مې الحمدلله تنخواه سټارټ شوه نو زه خپل ځاني 68 کې برتي شوی وم سټینوګرافر بیا مختلف ډپارټمنټس کې ما الحمدلله 35 سال نوکري وکړه تقریبا زیات وزیر لاګانو سره پیه پاتې شوم بیا هغې نه پس راغلم دلته
صوبایي اسمبلی ته راغلم صوبایي اسمبلی کې نن سبا ملازمت کوم الحمدلله بس لا یو څلور پنځه کاله شته ریټایرمنټ ته. نیازي صاحب شاعري څنګه شروع کړه څنګه راغلی دی ادب دی دنیا له؟ شاعري خو ګوره ما ته تقریبا زما خلي ومو یا شپږمو یا اتمو دغه وخت کې زه چې کوم دی نو ټکپ کوم لیکل کلاس کې به ناست خنداګانو خبرې به م کولې بلکې یو شعر ماته یادېږي چې زموږ یو استاد هغه پیپر بالکل آوټ آف کورس راوستې وه ډېره ګرانه وه هېڅ چاله هم نه ورتله نو ما د پیپر باندې ولیکل چې استاد مهربان او پرچه ده ډېره ګرانه او داسې دوه درې شعرونه نورو نو هغې نه پس هغه کلاس کې سکول کې یو مسخره جوړه شوه بیا زموږ یو استاد بس خدای دې وبخي وفات شوی دی خو ډېر بهترین سړی محمد اسلام عابد صاحب بیا زموږ د سکول پرنسپل هم د هغه د وجې نه دې شي ته زه راغلم هغه زه ډېر اپریشیټ کوم اکثر به بزمیده پروګرامونو په ما به د خندا څیزونه لیکل شابه لکه دو لیکو شابه سبجیکټ پیدا کو قدرت ته ګورم بس شروع به مې کړم دغه وخت نه پاته پته لګي چې زه خو لیکل کولی شم نو هغه اسلام استاد څه ناسه موږ سره هیلپ کولو بیا مختلفو ټولنو کې ډېر ښه ادبي محفلونو کې خاص کر الله دې بس ور جنتونه ورکړي حمزه بابا هغه سره کم از کم یو کال داسې ملګرو سره به لاړو هغه هغه ټایم کې ډېر بوډه خو بیا هم هغه اثراتو څه ناسه وو نو زما حمزه بابا خپل مذهبي او کوین روحاني استاد ګڼم ګل محمد بیتاب او اقبال مومن د هغې مخکې اقبال ماشر تخلص دا دواړه زه په خپل استادۍ ځکه ګڼم چې په 1984 کې یا 85 کې زما ورور دوی سره یو ځای پولیس کې وو نو دواړه ډیوټي به یې کوله برتي شوي وو سپایان و هغه ټایم کې نو زموږ ځای ته به موږ به وتلو هغه زما شعرونه به هغې کتل راکتل نو پاله شکول به راپاله شکول به مذهبي طریقې هم ښولې نو دغه دواړه کسان زه په خپل استادانو باندې ګڼم. د کوم شاعر شاعري تاسو ډېره زیاته خوښوئ واورئ لکه متاثره چې وایي ترېنه؟ متاثره خو ګوره زه په دې وخت کې دوه شاعران دي هغې نه ډېر زیات متاثر یم یو اقبال مومن نه ډېر زیات متاثر یم او یو د سوات یو دی ایډوکیټ دی فیض علي فیض صاحب یاره د هغه شعر هم پته نه زما په زړه ما داسې یو کمنټ کې چې ورکړي مو فیسبوک باندې چې د دې دواړو شاعري په دې زړه داسې نوکارې لګوي نیازي صاحب قدم تاسو موږ سره زیاته کو چې په کلاسیک ادب کې چا نه متاثر یې؟ په کلاسیک کې خو بس رحمان بابا حمزه بابا نه بل څوک شته نه چې هغې دواړو ډېر متاثر یم ډېر زیات متاثر یم. حمزه بابا خو جدید دور شاعر دی که نه د کلاسیک ادب لکه رحمان بابا علي خان بابا قاسم خان شي ده زموږ خو دا څلور پیلر دي زه بیا په هغې کې که ما نه په کلاسیک کې تپوس کړي نو دغه نه د خوشحال خان بابا نه رحمان بابا نه دواړو نه ډېر متاثر یم ځکه چې د نه هېرېدونکي لیکلي کړي دي. صحیح. نیازي صاحب تاسو په علاقه کې کمې ادبي غونډې کار کوي او تاسو په خپله کومو ادبي غونډو له تګ راتګ کوئ؟ زموږ خو ګوره یو په دې ناګومان کې شالم سره دلته یو محفل دی او میاشتنۍ ټولنه ده هغې کې هم زه ورځم باقي د هغې سره تقریبا میاشت کې یو ځل خامخا ورځو. بل زموږ په ورسک کې غږ پښتو ادبي ټولنه ده هغې کې هم یم عهده هم ده را سره چې هر څه سره نه هیره ده او بل ستوري پښتو ادبي ټولنه صحابه به زموږ خپله ټولنه ده هغې کې د هغې چیرمین عهده را کړې ده. بل د ملازو کې ریګي کې صابر شاه صاحب سره ډېر زور ځو خامخا هغه خو دا سړی دی ژوندی سړی دی هفته کې یو مشاعره غوښوي پښتونکوټ ته پښتونکوټ بالکل د هغې سره د رڼا ملګری یم او انشاءالله اکټیو سړی یم که خیر الحمدلله یم بوډا خو الکانو سره لږ یم منډې تړې وهم. ماشاءالله. نیازي صاحب که دا راته وایي چې ستاسو چې کومه شاعري ده څومره کار هم کړی پښتو ادب دپاره یا مطلب دی چې کتاب هم شته چاپ دی نه چاپ قدم لکه موږ سره زیاته کړي؟ ګوره کتابونه خو که ما چېرې چاپ کړي نو زما په خیال کم از کم اوس په 4 کتاب وو. ټیک ده. او خو زه افسوس دا کوم دا ما یو مرکه کې بله کې ویډیو ما نه یو 2 کاپۍ ورکې شوي دي هغه زموږ انسان د ستونزې کور کې پیښېږي هغه 2 کاپۍ چې کوم یو ما نه ډېرې نه وي ډېرې غټې وي کم از کم د 2 کتابو جوګه وي او هغه ما نه د ما چې بچپن شاعري وه چې اتم نه یادوم اتم نه کم از کم تر پیکامه پورې کومه شاعري چې وه نو هغه ما نه خرابه شوې ده مسپلیس شوې ده او اوس نن چې ما کوم لیکل کړي دي هغه الحمدلله کم از کم د غټو 2 کتابونه دي یو نظم دی یو نثر دی. نظمونه ما کم از کم الحمدلله تقریبا یو نیم سل نظمونه لیکلي دي آزاد او مورا دواړه که نه بند او مورا دواړه او غزلې خو غالبا زما په خیال 4-5 اورېدلي دي خو بهرحال ما پکې یو کمال دا کړی چې خپل ځاني ټایپسټ هم یم لکه سټینوګرافر پاتې شوم نو ما په خپل لاس په کمپیوټر باندې لیکلي دي خو پرنټ مطلب لکه کمپوزینګ تاسو ما خپله کړی دی او پرنټ مې ملا نه دی کړی ټایټل مې ملا نه دی شوی نوم مې ملا نه دی خوښ کړی که نه هغې باندې کار راته پاتې دی خو ما خو دوی چې نن سبا د نڅا نڅو نیکونه یو نو دونه وخت نه چې هغې ته زه لږ وخت ورکړم
خو بعضې ستا غونته ملګرو ډېر راته ویلي صابر شاه صاحب دی له عزت هغه ته بار بار وایي چې هلکه ته راوړه دا شیز راوړه دا شیز که نه خو بهرحال یو ملګري دوه پکې داسې د املا دغه هم کړی دی که نه انشاءالله نو امید دی انشاءالله دغه دوه کتابه زما تیار دي او امید دی چې ګزر تر ځای اخلي نیازي صاحب ټولې خبرې هم روانې سوالونه به هم کوو تانه بشیرونه هم اورو پښتو ادب ته د نظم ډېر ضرورت دی او که نثر ورته ډېر ضرورت دی یاره ګوره د نثر خو ډېر زیات ضرورت دی ورته ځکه چې نثر لیکونکي ډېر کم دي نن سبا که چا پی ایچ ډي وکړه چا ایم فل وکړو چا های کوالیفاید شو خر تعلیم وکړو هغه هم په پښتو کې نو به څه لیکل وکړي ریسرچ به وکړي چې ته خامخا نثر به ولیکي او دا نظم دا شی دی که تعلیم یې کړی دی او که نه دی کړی موږ پښتانه یو زموږ په خمیر کې دا شاعري اخلی شوې ده یو ماشوم یا یو سنډا والا یا یو میخې والا یا یو ګیا والا لور به تا وایي ګیا شړی به په لاس کې وي خو تا ته به ټپه کوي تا ته به نظم وایي تا ته به خپل څه تخلیق وړاندې کوي دا په پښتون فطرت کې اخلی شوي دي زموږ زنانه وګوره لکه ټپه خو زما کوم احدا پورې علم دی زموږ ټپه د زنانه ایجاد دی دا زموږ د زنانه ایجاد دی ځکه زنانه اکثر ودونو کې خادو کې په مړو کې ټپې کوي په مړو کې په ساندو کې لګوي وي او هغه جړه کې هغه خبره وستایي چې هغه موږ سوچ کو ټپي چې موږ سوچ خامخا د شاعر سره صنف وي بهر زموږ الحمدلله پښتو په نظم باندې او یو خبره ده کوم دا تاسو ته نو کو زبر دی ما زموږ د نوی دور نه ټپه خوشته شکر دی خوشالبه او نیمکای مسایزه سندریزه تاسو زونه ډیر زیات کم شي وي اړو څوک خواري نه کوي دا غي وجه دا ده کنه چې نن سبا زکه خبره کې دي چې په غلطه یم خو نن سبا الهام ډیر کم شوی دی پوهه ډیره زیاته شوی ده کم سړی چې لیکل کې هغه د خپل علم د خپل تعلیم د خپل پوهه پرانا کې کوي الهام ډیر کم خلکو سره دی او که الهام بیم اکثر سړی په زور ځان راولي لکه هغه یو سړی محفل کې لکه د پیر مرشد والا اکثر محفل سماوي په ځان وجد راولي نو دا وجد هم بعضې سړی په ځان په زور راولي حقیقت نه مونږ ووینو محفل کې که نه کمتر سړی وي چې هغه باندې وجد راشي دغسې دا الهامي کیفیت هم دی دا په هر شاعر نه راځي او هر ټایم نه راځي دا ډېر کله وي ډېر نایاب وي او چې چا باندې راشي د هغه شاعري خلک د لر نه پېژني که دا الهامي شاعري ده زما په خیال خو دغه سیس کم شوی دی نو سبا علم ډېر زیات شوی دی د علم په رڼا کې تقریبا زما په خیال چې کم سړی ایم ای کوي بی ای کوي ایم فل کوي پی ایچ ډي کوي سره ریسرچ کوي پښتو سره دی ریلیټډ وي دی به خامخا شاعري ډېر ښه نو دلته زه اوس وایم چې دغه د الهام خبره ختمه شوه دا اوس د علم خبره ده به دی د علم د وجې نه شاعر دی د خپل سټډي د وجې نه شاعر دی د ډېر زیات کتابونه لولي د هغې نه پس دی شاعر دی او چې کوم شاعر وي هغه بې تعلیمه شاعر لکه پخوا زموږ احمدین طالب و چې د هغه نن هم جواب نشته ټیک یعنې اهل حیدر جوشي خیر خو تعلیم یافته خو نور داسې ډېر بې تعلیمه زموږ علاقه کې محمد ګل بابا یا و خلکو به د محمد ګل ګنجی ویلو د هغه شعرونه ډېر داسې شته زموږ مشرانو ته یاد دي که نه یقین وکړه چې نایاب لیکلي کړي دي نن سبا خو های تعلیم یافته سړی هغه لیکل نشي کولی ولې هغه الهامي و احمد شاعري و احمد شاعري و نو بهر دغه دوه خبرې وي تاسو سره مې شیر کړي نیازي صاحب اخري سوال طرف ته راځو چې د نن سبا شاعران چې کوم دي غزل ډېره زیاته توجه یې ورکړې ده څه وجه غزل ما ته خو دوه وجې ښکاري یو وجه دا ده که نه چې زار شم د حمزه بابا د تخلیق ده هغه داسې یو تخلیق کړی دی د غزل له داسې یو رنګ ورکړی دی چې غزل یې د جدید دور ته ډېر زیات اسان کړی دی ډېر زیات یې اسان کړی دی که نه ځکه لږ غونته کې فکر لږ غونته ردیف کافي خیر وساته بس غزل جوړ دی نظم شو یا بل هر یو صنف شو د ادب هغه زور غواړي هغه تخلیق غواړي هغه په ذهن ډېر هغه کول غواړي که نه نن سبا غزل دومره عام شوی دی او دومره کار پې شوی دی چې هر چا ته لار شته البته یو د نوي دور له یو داد ورکوم ځکه چې رحمان بابا ډېر ښه شاعر و خوشحال بابا ډېر ښه شاعر و ثاني نشته غني بابا حمزه بابا خو ګورې هغې په هغه دور کې د هغې مقابله نه وه د هغې کمپټیشن ډېر کم و نن سبا خو چې نه وځي په کور کې 3 شاعران شته چې کوسي نه وځي په دویمه کوڅه کې 15 شاعران شته نو د ردیف کافي د ردیف کمې راشي د کافي کمې راشي د سوچ کمې راشي اکثر شاعران ملګري په یو بل دعوه کوي لکه د خو زما غزل ویلې دی هغه غزل نه هغې ردیفونه یو ځای شوي د هغې فکر یو ځای شوي لکه دنیا د اخر خو به یو ورځ ختمېږي که نه دا فکر دی تر کومه به وي نو زه دا وایم چې په دې دور کې د هلکان غزل لیکي نو کمال کوي بلکې داسې پکې شته چې ډېر ښه غزل لیکي
ډېر ښه غزل لیکي. نو بهرحال زه خو د تا د جدید دور د اوس دور خبرو کا نو د حمزه بابا په وجه باندې د پښتو په غزل باندې دومره زیات اثر پریوتو او نن سبا د کوم چې سوشل اکټیویسټ دي سوشل میډیا ده یا د عام په هر کلی کې دویم کلی کې دریم کلی کې پنځم کې لګیاري مشاعرې کیږي میاشتنۍ کیږي هفتوارۍ کیږي کال په کال کیږي کنه نو دغه سره د ادب الحمدلله الانکه سکول کې نشته صحیح زموږ سکول کې نشته زموږ په تعلیمي ادارو کې نشته او ابل زموږ د اقبال مومند یو شعر هم لیکلی شعر معنی هیر دی خو بهرحال هغه شعر داسې سوچي کوم سکول کې پښتو نه زده کېږي نو په دغه سکول بم پرو که پر استاد بم پرو داسې شعر وکنه نو بهرحال خبره داسې ده کنه چې کم از کم پښتانه یو که زموږ حکومتي سطح باندې نشته تعلیمي ادارو کې نشته نو مونږ کې خو پښتو په کار ده یار اوس ما ته حکومت دا نه وایي چې ته په خپل بیټک په خیر راغې مه لیکه زه به پې ولیکم که نه بالکل بس چې زه لیکم چې لکه اردو کې لیکم چې حج مبارک هو نو پښتو کې ولې لیکم چې حج دې مبارک شه یا زما د بچي واده یم زه دا کارت ولې په پښتو کې نه چاپ کوم ما سره خو خپل پاور شته که نه زه په حکومتي سطح نشم کولی پر خپل کور پر خپل بچي خو په سپېړم پښتو زده کولی شم زما الحمدلله بچو ټول انګریزي تعلیم کړی دی انګریزي تعلیم خو الحمدلله ما په ګړونج په برغولي په کور په حساب په کتاب د سانډا د کوربه د جرندې د هر سیس باندې په پوله په لختي الحمدلله ما وته اول داخلي زه بالکل باقاعدګۍ سره مخکې به مې د روزانه یو نیمه غنټه کلاس اخیستو اوس په هفته کې یو کلاس هم بچي مې غټ شوي دي ډېر ښه ځکه چې تا ته پته بیا نور زور نشم کولی که نه خو هفته کې یو کلاس داسې اخلو چې زه مور یې دواړه ناست یو هغوی ته صرف د پښتو ټکي ښایو چې لکه پښتو داسې شي همدې سوال کې یو دا سوال کوو چې تاسو په خپل خاندان کې داسې څوک شته چې شاعر ادبي یا زما په خاندان کې خو وو ښه خو هغه شاعري بیا پرېښوه ډېر مبارک سړی و مولانا هاشم خان صاحب نوم سکول ټیچر هم خو هغه الحمدلله تبلیغ مشرانو کې په پېښور کې په غټو مشرانو کې شمار و درې څلورو مشرانو کې هغه ډېر بهترین شاعر و بچو کې خبره کوم نه بچو کې مې یو لور مې ده الحمدلله هغه اردو لیکل کوي بالکل شعر هم لیکي او نثر کې تکړه ده شته او شته الحمدلله لور مې ده یو هغې سایکالوجي کړې بي سایکالوجي او الحمدلله هغه اردو او پښتو لیکي خو اردو زیاته لیکي شعر هم اردو کې لیکي خو ښکاري نه چاته ورونو به ته غورېږي مور ته غورېږي تعلیم ته توجه ورکړه خو بل هر لیکل کوي الحمدلله زما جراثیم الله پاک هغې ته کنورټ کړي دي ډېره مننه نیازي صاحب ټول مینوالو ملګري ستا د غزل په انتظار دي نو څه به ورته ډالۍ کوي چې دومره زدي یم چې مې ګیره په ځوانۍ سپینه شوه دومره زدي یم چې مې ګیره په ځوانۍ سپینه شوه دومره عظیم یم چې په زار لکه ماشوم په خلا شم ډېر ښکلی او دومره سنګین یم لکه غر سیلی په شا تنبوم دومره سنګین یم لکه غر سیلی په شا تنبوم دومره نازک یم لکه اوښکه د بڼو په سکو واه ډېر او دومره رنګین یم چې په للمه کې ګلونه کرم دومره رنګین یم چې په للمه کې ګلونه کرم او دومره ساده یم چې باران پسې پټې ګرځوم ډېر ښکلی بل شی دی چې وایي دومره بادر یم چې د سر قرباني نه شمارمه دومره بادر یم چې د سر قرباني نه شمارمه او دومره یریږم چې مې جنګ ته هډو زړه نه کېږي او دومره وحشي یم چې د ژوند ضابطې نه پېژنم دومره وحشي یم چې د ژوند ضابطې نه پېژنم دومره پابند یم لکه زاڼه په قطار کې اوسم ډېر ښکلی ما د ژوندون د یو کتاب پاڼه راواړوله ما د ژوندون د یو کتاب پاڼه راواړوله لکه چې ما د لوی عذاب پاڼه راواړوله واه ډېر ښه بیا وایه نیازي صاحب ما د ژوندون د یو کتاب پاڼه راواړوله لکه چې ما د لوی عذاب پاڼه راواړوله او ستا هم سپرلی سپرلی ځوانۍ جهان په بل اړو ستا هم سپرلی سپرلی ځوانۍ جهان په بل اړو چې مې د تیر وخت د شباب پاڼه راواړوله ډېر ښه او مشره بل دی چې وایي ما ته به ستا د کردارونو پته ولګېږي ما ته به ستا د کردارونو پته ولګېږي مشره که ستا مې د حساب پاڼه راواړوله ډېر ښکلی او ما اړوله چې موضوع د دې محفل بدل کم ما اړوله چې موضوع د دې محفل بدل کم خو شیخ په بیا د شراب پاڼه راواړوله ډېر ښکلی او په بوډاوالي کې به هم چې کله یاده شولې په بوډاوالي کې به هم چې کله یاده شولې ما به کتاب کې د ګلاب پاڼه راواړوله ډېر زبردست او د محبت د ناکامو کتاب مې بند ساتلو واه د محبت د ناکامو کتاب مې بند ساتلو
او خو زما زړه خانه خراب پاڼه راواړوله. واه بیا وایه شیر نیازي صاحب. وی د محبت د ناکامو کتاب مې بند ساتلو خو زما زړه خانه خراب پاڼه راواړوله. او ما وی ژوندون د تخلیقاتو ایجاداتو نوم دی. ما وی ژوندون د تخلیقاتو ایجاداتو نوم دی. نیازي غزل د خپل رباب پاڼه راواړوله. واه بیا وایه نیازي صاحب د اخري کس. ما ویل ژوندون د تخلیقاتو ایجاداتو نوم دی. نیازي غزل د خپل رباب پاڼه راواړوله. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. نیازي صاحب یو څو شعرونه نور. ښه شپونکې د خپل سوري زړګي کیسې نیسي رانیسي. شپونکې د خپل سوري زړګي کیسې نیسي رانیسي. شپېلی کې په دې پورې غره ټپې نیسي رانیسي. ډېر ښکلی. او دا شعر ناپرسان دی جرم نشته سزا شته دی. دا شعر ناپرسان دی جرم نشته سزا شته دی. خپل دار سنگارولو له شملې نیسي رانیسي. ډېر زبردست ډېر ښکلی. او ساکي نشته محفل کې نه مینا شته او نه مینه. ساکي نشته محفل کې نه مینا شته او نه مینه. او خو څومره لیوني دي میکدې نیسي رانیسي. ډېر خو څومره لیوني دي میکدې نیسي رانیسي. او ځواني دي سړي خوره ده چا سترګو په نظر کړه. ځواني دي سړي خوره ده چا سترګو په نظر کړه. مین درته هماغسې کوسې نیسي رانیسي. ډېر ښکلی. او بل شعر دی چې دا دی چې وي پخوا په یو کعبه کې به د هر مراد حاصلو. پخوا په یو کعبه کې به د هر مراد حاصلو. اوس دومره عقیدې شوې چې کعبې نیسي رانیسي. او رڼا نن ضروري ده د تیاره ژوندون له. رڼا نن ضروري ده د تیاره ژوندون له. دا ولې خلک رنگ استانې نیسي رانیسي. بیا وایه شعر ډېر ښه. رڼا نن ضروري ده د تیاره ژوندون له. دا ولې خلک رنگ استانې نیسي رانیسي. او دا شعر دی پکې لږ تاسو کیس صاحب ته ډالی چې دا بوټی د کیکر د ګودر ډېر حسن پرست دی. دا بوټی د کیکر د ګودر ډېر حسن پرست دی. په لار د جنکو نه لوپټې نیسي رانیسي. بیا وایه شعر. دا بوټی د کیکر د ګودر ډېر حسن پرست دی. په لار د جنکو نه لوپټې نیسي رانیسي. او د حق اواز چې تت شي نو هم دغلته یې کار دی. د حق اواز چې تت شي نو هم دغلته یې کار دی. نیازي خلک مرانه نن په دې نیسي رانیسي. ډېر ښکلی ډېر مزیدار شعرونه مې نه واورېدل نیازي صاحب. څه پیغام ورکول غواړي نیازي صاحب اخري د دې وخت پښتنو له او د نوي کول شاعرانو له څه پیغام ورکوي؟ یاره ګوره زه خو داسې ادنا سړی یم زه به څه پیغام ورکړم خو بیا هم ما نه کشران ډېر شته کیدای شي زموږ خبره هغې دپاره پیغام وي چا په ذهن خو راشي. خو زه د هغه برق صاحب غونته پیغام نه در کوم. دا خو هغه خو سمندر په کوزه کې بند کړی و. خو زه به صرف دونه مې که نه مړه راځئ یو سوال کوم د ټولو پښتنو ته که مانه کشران دي کمزوري مې دي که بوډاګان دي که زموږ لوڼې دي که زموږ خویندې دي که زموږ مشران دي یو سوال ورته کوم او دا سوال پیغام هم وګڼئ او هر څه وګڼئ. راځئ چې بس مینه وکړو مینه وویشو. او که بل چا سره کوو که نه کوو نو د خپلو پښتنو سره د خپلو پښتو سره خو ډېر ضروري ده چې مینه وکړو. په دغه زما پیغام دی. فلک نیاز نیازي صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. الله مې عزتمن کړي چې خدای دننه لره تاسو تکلیف وکړو د لرې نه راغی او زه ستاسو ډېر مشکور یم او د دې عوض به ما سره سي موږ به ته ښه ډېره دعا وکړو. او یو خبره کومه په اخره کې دا یو خبره کومه د هر څه نه ماله په کار نه ده چې وکړم خو تاسو مخامخ نه سئ دا خوشامندي م والله کمه ځکې خو الله ګواه دی د نن سبا دور کې کوم سوشل میډیا ملګري دي بعضې هر یو نه لکه ستاسو غونته زه ته یم چې د ادب دپاره دې کوم کار کوي که نه والله که نه فلاسفرانو کړی دی والله که نه پروفیسرانو کړی دی والله که نه پی ایچ ډي ډاکټرانو کړی دی تاسو چې کوم کار شروع کړی دی ګوره دا کار پرېږدئ او که دا کار هم پرېښو زمونږ پښتو غرقه ده ستاسو په وجه زمونږ پښتو ژوندی ده ستاسو په مینه انشاءالله روان بس دغه یو سوال ده کومه چې موږ نه پکې څه خدمت د شپې د ورځې مالي بدني یو څیز نه مرسته نه یو. ډېره مننه انشاءالله الله مې عزت وکړي. ملګرو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د ډېر محترم فلک نیاز نیازي صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه ثمر افریدي له ورکوي رخصت چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.